چې د خدای ظالمه د مولا او د مفتي په جامه باندې فتنهګره شیطانه ولې پر د مسلمانانو د شرک او د کفر ټاپې لګوې زه د دې ځای څه یو جواب ورکړم خالد دغه دفاع وکړم ورته وایم چې وروره دغه مولا غلط کوي دغه بد وایي دا ناروا دی دا مفتي نه دی دا یو فتنهګر دی د یوې خوا یو غوږونه راپورته کړي ګډ سي د بلې خوا بل غوږونه جاهلان خلک امیان خلک منافقان خلک یو د یوې خوا راپورته کړي بل د بلې خوا ګوره دا سړی په ملایانو باندې لګېږي او فتنه جوړوي هغه فتنهګر چې زما پر دین لګېږي زما ټول مسلمانان مشرکان بولي زموږ پلرونه او نیکهګان مشرکان بولي داسې وایي ګوري وایي سروري چهارشنبې څاښتونه که چا ګرځولي وه دا زندیق دی نو کنداریان او هلمندیان ټول زندیقان دي دغسې وایي اوس دا خلک ټول ناست خلک وایي د چا پلار نه دي ګرځولي د چا پلار نه دي څښلي د چا په پلارو د کور کې دا کار نه دی سوی یو سړی خو دې وایي چې زموږ په کور کې په ګرد عمر نه دی سوی چې نه دی سوی ستا پلار ستا نیکه ستا ټول اصولو پرو زندیقان بولي پر هغه خلک غږ نه ورته کوي دا زندیقان خلک غږ نه ورته کوي اصلي زندیقان دغه دي لکن چې موږ جواب وکړو چې ګوره زموږ پلرونه مسلمانان وه دا نیک اعمال وه دغه امیرالمؤمنین شیخ صاحب چې دا اوس امیرالمؤمنین دی په دغه ورځ د آخرت دی الله تعالی په موږ باندې دا شاهدي ادا کوي موږ به د خدای په حضور کې ډېر ژوندی یم دي چې دغسې ویل ول دغه چې د څلوري چهارشنبې څاښتونه څوک نه مني ول دا زه کوڅهدربې ملایان بولم نو ته خو دا هم زندیق واره بولي هغه وایي چې څوک یې نه مني کوڅهدربی ملا دی او ته وایې وا چې مني هغه زندیق لهذا خلاصه د خبرې دا ده امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د اسلام اهمه فریضه ده که علماو د حق خبرې پرېښولې په دغه وخت کې د خدای عذاب راځي لعنت راځي دا ما چې خوله خلاصه کړې ده په دغه مې تاسو بد مه بولئ چې ولې دې خوله خلاصه کړې ده زما فرض دي زه به یې وایم اوس چې بد خلک څه وایي خلکو خولې بندې کړي دي غږ نه کوي پروا نه کوي په دا افغانستان کې څه خلک اوس پیدا سوي دي ملایان کله مسلمانان داسې فتواوي مو دا اوس تازه واورېدې د قندهار خلک یادوي وایي ټول کندهاریان او ټول هلمندیان زندیقان داسې وایي د ټول قندهار خلک زندیقان وه ټول هلمندیان زندیقان وه خو دلته یو څه زندیقان د رشتاګوز ته دغه غږ نه ورته کوي خولې بندې کړي دي چې د خدای ظالمه د مولا او د مفتي په جامه باندې فتنهګره شیطانه ولې پر د مسلمانانو د شرک او د کفر ټاپې لګوې زه د دې ځای څه یو جواب ورکړم خالد دغه دفاع وکړم ورته وایم چې وروره دغه مولا غلط کوي دغه بد وایي دا ناروا دی دا مفتي نه دی دا یو فتنهګر دی د یوې خوا یو غوږونه راپورته کړي ګډ سي د بلې خوا بل غوږونه جاهلان خلک امیان خلک منافقان خلک یو د یوې خوا راپورته کړي بل د بلې خوا ګوره دا سړی په ملایانو باندې لګېږي او فتنه جوړوي هغه فتنهګر چې زما پر دین لګېږي زما ټول مسلمانان مشرکان بولي زموږ پلرونه او نیکهګان مشرکان بولي داسې وایي ګوري وایي سروري چهارشنبې څاښتونه که چا ګرځولي وه دا زندیق دی نو کنداریان او هلمندیان ټول زندیقان دي دغسې وایي اوس دا خلک ټول ناست خلک وایي د چا پلار نه دي ګرځولي د چا پلار نه دي څښلي د چا په پلارو د کور کې دا کار نه دی سوی یو سړی خو دې وایي چې زموږ په کور کې په ګرد عمر نه دی سوی چې نه دی سوی ستا پلار ستا نیکه ستا ټول اصولو پرو زندیقان بولي پر هغه خلک غږ نه ورته کوي دا زندیقان خلک غږ نه ورته کوي اصلي زندیقان دغه دي لکن چې موږ جواب وکړو چې ګوره زموږ پلرونه مسلمانان وه دا نیک اعمال وه دغه امیرالمؤمنین شیخ صاحب چې دا اوس امیرالمؤمنین دی په دغه ورځ د آخرت دی الله تعالی په موږ باندې دا شاهدي ادا کوي موږ به د خدای په حضور کې ډېر ژوندی یم دي چې دغسې ویل ول دغه چې د څلوري چهارشنبې څاښتونه څوک نه مني ول دا زه کوڅهدربې ملایان بولم نو ته خو دا هم زندیق واره بولي هغه وایي چې څوک یې نه مني کوڅهدربی ملا دی او ته وایې وا چې مني هغه زندیق مقصد مې دا دی امر بالمعروف د علماو فریضه ده امي سړیان تاسو ته وایم تاسو به تبلیغ نه کوئ تاسو به دین زده کوئ که تاسو د شاګو د دین شوقیان یاست بسترې واخلئ علماو ته کښېنئ که هر ماجد ته ځئ زما اعتراض نشته ورته وایه دین راته وښیه شرطونه مه پر لګوه چې د شپږ لمباره به نه وځې عامه اجازه ورته وکړه ورته چې د دین هر حکم تا ته معلوم دی مولوي صاحب په ورځ د آخرت ستا غاړې بندې موږ ته به وایې شرط مرد به نه پر لګوې که ته پر ملا شرطونه لګوې چې ګوره پر دې به نه لګېږې پر دا به نه لګېږې نو بیا ته در ملا ځان هوښیار بولې بیا په دې ګناه باندې ته لاندې زموږ دا خبره ده الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د کولو او د عملي کولو د دواړو توفیق راکړي زه انشاءالله د هېڅ چا په خبرو پروا نه ساتم چې ټوله دنیا څه وایي هغه دې وایي دا هسې دا مسأله راغله مسألې د بیان په باب کې مې دا خبر درته وکړل نور چې دا درسته دنیا پر دا بله ودرېږي تاسو زما سره موږ تاسې په ورځ د آخرت باندې سره شاهدان یو دغه مجلس به حاضر مجلس به شاهدان یي چې دا ټول مسجد خلک دا تاسو چې ناست چې دا یو هم نه راځئ
دلته زه یوازې ناست یم لا هم حق ویل نه پرېږدم چاته حق ویل دا مې د خدای جل جلاله سره وعده کړې ده دا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده ده خپل د دین خبره چې ماته معلومه وي که زما په دغه ورور کې دا کار وي ام به وایم چې دا غلط کار دی دغه طریقه نه ده سمه دغه سمه نور خلک پوهېږي عمل یې پوهېږي دا امر همیشه درته ویل دي پخوانۍ لار پخواني علما پخواني بزرګان پخواني مشران چې د هغو خلاف چا خبر درته کول په دې پوه سه چې دا ګمراه دي دا زما د دین خلاف دی بس هر څوک چې په هر نامه دي دا زموږ د دین دښمن دی الله دې موږ ځینې وساتي اللهم هل بلغت وما عليك